سلام دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ به وئ راته. دوستانو بیا هم ښه راغلی. یو څه ځنډ په ویډیو کې مو راغله تر څو د ګټونکي لیست اعلان کړو، همدارنګه یوه نوې ویډیو د ګټلو دپاره واچوو. نو یو څه ځنډ کې راغله، بیا هم بښنه غواړو دوستانو. بیا هم درته وایم دوستانو چې اوس تاسو بیا هم کولی شئ چې 15 ورځو کې ځان ګټونکی اعلان کړئ. په تېره ویډیو کې دوستانو موږ ګټونکی د 500 افغانیو نه لره، خو 4 نور ګټونکي مو لرل چې هر یوه ته به انشاءالله هغه جایزه مو چې په نظر کې نیولې هغې به ورسیږي. نو تاسو هم په دې هفته کې یا په دې 15 ورځو کې تاسو وخت لرئ تر څو خپل دوستان راوغواړئ. طریقې داسې ده دوستانو چې تاسو به په کمنټ کې کابل لیکئ، خپل هغه دوستان مو چې دي هغه راوغواړئ، ورته وایئ چې چینل مو سبسکرایب کړي، وروسته تاسو کمنټ ته لایک ورکړي. هغه په نامه چې د کابل هم هغه څه کمنټ کړي دي، یعنې کمنټ مو چې کابل په نامه دی هغه ته لایک ورکړي، تر څو وکولی شي تاسو هم ګټونکی شئ. که بیا هم ګټونکی موږ نه لرله، رقابت چا ونه کړله، نو موږ به هغه 4 ګټونکي لرو دوستانو. هیله ده چې تاسو ګډون پکې وکړئ او یو ښه رقابت ولرو د اونۍ کې یا په د 15 ورځو کې، او موږ د 500 افغانۍ ګټونکی هم ولرو. ځکه موږ نه لرله دوستانو چې غیر حقیقي لایکونه یې کړي وو. د یوه موبایل څخه څو چینلونه یې لرل، هغې په واسطه یې په ډېره اسانۍ سره دوستانو لایکونه ورکړي وو. نو بیا هم مننه کوم دوستانو، هیله ده چې ټول په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. ښه وخت درته غواړم دوستانو، مننه.